من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وروره د مینت پال صاحب کور ودان څلور میاشتې کېږي ښه د غریبو خدمت یې شروع کړی دی ښه نو دا د اوس یې فلحال پر لس کوټونه راوړي تقریبا 400-500 کښته یې ورکړي دا نه دا د یوه ماته هم راکړي ښه موږ ډېر کور ودانۍ وایي وروره موږ تجاران چې دا خواست کوو د ملت پاله سره وروره یو دغه وکړي ښه دا لاس د غریبو خلکو دپاره یې محنت کوي ښه. السلام علیکم، جوړ بخیر ګرانو کتونکو اوریدونکو. لکه څنګه ستاسو در معلومه ده تقریبا 4 میاشتې پوره شوې، لا هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. دلته تاسو در معلومه ده غربت زیات دی. موږ تقریبا 2 ورځې مې کار درولی و، هغه ځکه الیکشن ومولو. دلته د کمیټې له خوا څخه هم غریبانو ته سامانونه ورکړل کېدله. اوس د کمیټې انشاءالله څومره ټوله دوی کورونه پوره کړي دي او دوی سامان به هم انشاءالله څومره په خلاصېدو وي. نو موږ یو ځل بیا خپل کوم د غریبانو سره کومک و مرسته و هغه ته دوام ورکړي، هغه به انشاءالله دوامداره ساتو. د کمیټې له خوا څخه موږ ته 15 کورو لپاره پرچې راکړل سوي چې هغه سامانونه هم پر ویډیو باندې تاسو ته ښکاره کوو. کمیټې والا ته موږ ورواستوو چې ستاسو کور ده، الله پاک دې خیرات قبول کړي، هغه 15 کورو ته سامان ورکړي. او دغه کوم چا چې موږ سره د غریبانو لپاره د یخ د کوټو د یخ سامان مرسته کړې وله، خاص ودان خانې کور ودان چې د بار د لرې ملک څخه کوچنی ماشوم دی، تقریبا د 8 کالو ماشوم دی چې 1000 کالدار د غریبانو لپاره راستولی وي. زموږ بل یو ورور دی په چمن کې دکان دی، 15000 هغو راکړي وي د کوچنیانو د کوټو لپاره. په هغه پیسو باندې موږ کوټونه راوړله، غریبانو ته مې ورکړله، چرچا خیر کړي کور یې ودان. خو په ټوله چمن کې در دغه ګلۍ څخه یاره غریب به نه یي انشاءالله. در دا ګلۍ غربت نسته. ما د ډېر لرې ځای څخه دا ګلۍ له سپورټونه راوړل، دوی ته مې سره ورکړل. انشاءالله چې هر څه راځي دا غریبانو ته به یې راوړو. چې څه خواست کوو پر غریب ولس باندې رحم وکړي، کومک وکړي، مرسته وکړي. تاسو در معلومه ده تقریبا په چمن کې شاوخوا علاقو کې واورې سوي دي، یخ دی دلته. نو که د هر چا یو روپۍ په وسه کېږي، یو ګوټکی په وسه کېږي، یو کوټه په وسه کېږي، هر څه چې په وسه کېږي اول خو د خپل همسایګانو سره شریکوي. که بیا څه هم موږ ته امانت راکوئ، موږ به انشاءالله ستاسې امانت در دا رقم ماشومانو در دا غریبانو پرې راوړو چې څه خواست کوو پر غریب ولس رحم وکړي، کومک یې وکړي. ډېره مننه. کور کوټونه سره کور مو ودان په دغه لیک نه کوټونه شته نه ګوټونه شته څه راوړي مسکینان دي خلک د وړه سته هېڅ شی نشته وړو خو مه شوه کوټونه ګوټکي وشیان راوړي. ستاسې دا ګلۍ کې غریبان ډېر دي که لږ دي؟ ډېر دي ګرده غریبانو ډکه. و ته څه غواړې د شتمنو خلکو څخه ته څه غواړې اوس؟ موږ اوس دا غواړو چې څه ګوټکي وړو دا شیان دی چې سره کومک وکړي، مرسته وکړي.